یاره داسې کار به وکړو چې لاړ به شو بازار ته چټي بټي ناستې کور ته به لږ سودا راوړو. حنیفه مور ته دې ووایه چې زه بازار ته ځم سودا راوړمه. هلکه سودا خو دې واخیسته غرمه داسې ډوډۍ به چېرته وخورو. هلکه وچه ډوډۍ خو ځان سره راوړې ده خو دا راته ووایي څه سره به یې خورې. زه توکله خو په خدای یو شی به برابر سي. بس خوراک پیدا شه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا خیر جوړه خیرت ده. شکر دی الله فضل خپله څنګه یې ځوانه ښه جوړې خیرت ده. بس شکر دی الله فضل دی ښه یو. خوشحاله کار دې جوړ ده. ښه ده په دغه دی په کار باندې بوخت یو ګزاره کوو. کاکا دا شیروا ده. داسې معلومیږي چې دا سړی د کلي نه راغلی. ماما دا شیروا ده. او بچیا دا شوروا دی. ماما ما ته خو 10 روپۍ راکړه. ولې نه بچیا په دواړو سترګو. دا بچیا د 10 روپو مې درته واچوه. یاره ماما شیروا د یخه وه غوښه د شخه وه.